د بینډۍ خوراک د ناروغۍ لپاره مفید درمل. ګرانه کتونکو، په ویډیویي ډول ستاسو د پوښتنو مطابق ځوابونو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو ستاسو د پوښتنو مطابق ویډیو تر ټولو تر مخه تاسو ته در ورسیږي. له سبزیجاتو که څه هم خوندور خواړه جوړیږي، خو ترڅنګ یې د مختلفو ناروغیو په مخنیوي کې هم اغیزمن رول لري. له دې ډلې بینډۍ هم له هغو خوراکونو شمیرل کیږي چې د انسان د روغتیا لپاره بېشمېره ګټې لري. بینډۍ په خپل ترکیب کې ویټامین A، ویټامین C، ویټامین B، ویټامین K، کالشیم، پوتاشیم، اوسپنه او مګنیزیم لري. همدارس دا سبزی له ځانه سره بیتا کاروټین، لوتین او ژانتین هم لري. بینډۍ د کمخونۍ مخه په ښه توګه نیسي او ترڅنګ یې دا وړتیا لري چې د وینې ګلوکوز کم او د شکرې ناروغۍ مخه ونیسي. همداراز د بینډۍ اوبه هم د شکرې د ناروغ لپاره ګټه لري. بینډۍ کولی شي د بدن کلسیم پوره کړي چې هغه بیا د هډوکو د پیاوړتیا، د وینې فشار د تنظیمولو او د زړه د روغتیا په ښه کولو کې اغیزمن رول لري. بینډۍ کې شته مواد انټي اکسیډنټ خواص لري چې هغه بیا په بدن کې د کولیسټرول اندازه راټیټولی شي. بینډۍ د کولمو د سرطان لپاره ګټه لري، قبضیت مخنیوی کوي او ترڅنګ د جنین په وده کې هم مرسته کولی شي. دا خوړه د چاغوالي مخه هم نیسي او د سترګو په دید کې هم مرسته کولی شي. د دې سربیره د بینډۍ دفاعي سیستم په پیاوړي کولو او د ویښتانو د تویېدلو مخه هم نیسي. په بینډۍ کې شته انرژي تاسو سره مرسته کوي چې ژر د لوږې احساس ونه کړئ. په منظم ډول د دې سبزي خوړل د وزن په کموالي کې پوره اغیزه لري. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي.